یاد ساته چې د جمعې اذان به وشي او فرض مون بکیږي او سبا به دی بچی کور ناسي ښه که فرض پرې نه ښودل نو مال نوم بدل که نوم د جمعې په ورځ به سړي نه د فرض مانځه رکات کیږي دا بچی ته کور ته پرېږدي دې ته ډوډۍ ته پرېږدي د جمعې په ورځ د ده نه د فرض مونځ رکات نیمګړی شي فرض مونځ ترې پاتې شي نن سنت پریدي سبا به فرض پریدي ښه دا سنت مون نه دی نو نبی علیہ السلام وی الصلا زما امت منځ به نه پرېږدی منځ به نه پرېږدی او دویمې پسې وی وما ملکت ایمانکم ستاسو چې څومره ماته خلق دی دې سره به ښه سلوک کوئ ښه نوکرانو سره دیاړي سره فقیرانو سره کور کې بیبیانو سره ستاسو چې څومره ماته خلک ستاسو د لاس ته لاندې ښه دکان کې نوکر دی افسر ستا د لاندې واړه نوکران دي نایې کې ډېره ور دی نایې کې فقیر دی د کوټې دا ټول ستا ماتخت دي که نه نو د ماتخته خلقو سره به ښه سلوک کوئ روایاتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټوله زمانه کې چې څومره ژوند تیر شوی دی غلامي چرته نه دی وښلی ښه او بیبي چرته نه ده وښلي ښه نه یې ښځه والده خپله او نه یې چرته غلام وښلی دی په دې دومره ژوند کې څومره ژوند تیر شوی دی چرته یې غلام نه دی وښلی چرته یې ټبر نه ده وښلی دا دومره ډیر ژوند کې چرته نشته چې غلام یې وښلی دی او چرته نشته چې بیبي وښلې ده داسې ژوند د ماتخته خلقو سره تیر کړی دی نو وما ملکت ایمانکم د منځ اهتمام او د ماتخته خلقو سره ښه سلوک دا دوه خبرې نبی علیه السلام پرېښودلې او بیا د دنیا نه لاړ دی امت ته اخري خبرې پرېښودې دي رب العالمین دې مونږ ټول منګزار کړي خدای دې زمونږ د نوجوانانو د دې منځ سره محبت پیدا کړي بس په لنډو خبره ده خدای دې دې ته د منځ د حقیقت ښکاره کړي چې دا منځ څه څیز دی زه هم کاش چې نوجوانانو دا تپوس کولی چې مولوي صاحب د جمعې په ورځ به نبی علیه السلام په مانځه کې کوم صورتونه ویل چې نبی علیه السلام به مخکې شو صحابي وی ما ورته کتل چې مانځه ته مخکې شو دا توره شملی د ولو په منځ مې لیدلی نیسي توره شملی وه د ولو په منځ یې راغلې وه امام الانبیا به مخکې ما دا توره شمله به یې د ولو په منځ کې ښکارېدله او چې مخکې به شو اکثر اول رکات کې به وي سبح اسم ربک الاعلی دیم رکات کې به وي هل اتاک حدیث الغاشیه دا به جمعې په ورځ په مانځه کې ویل ته لږ مونځ وګد که نو په بله جمعه نیم نوجوانان یې دلته مونځ وګد کي ښه خبره دا ده ښه لڼ ګوره ښه لڼې کوه او د سره یې مه کوه بس چې حساب به ځان له الله له ورکوي بس ستا خپل اختیار دی ما درته وښودو ما درته ووې نور ستا اوس خپل اختیار دی ستا خپل اختیار دی خو د بچو فکر هم شروع کوي نن سنت پرېږدي سبا به فرض پرېږدي او چې فرض یې پرېښودل بیا ترې تمه مه کوه چې یو سړی فرض مون نه کوي که نه د سره خو بیا یو ځای اوسېږم د سره خو یو ځای چې ډوډۍ بیا مه کوه چې فرض مون یو سړی نه کوي چې دومره درنه فریضه د الله نه مني دی به سبا ستاسو اطاعت وکړي ستا به څه ومني په هر صورت رب العالمین دې زمونږ په منځونو سره شوق پیدا کړي الله دې دا ټول نوجوانان منګزاره کړي خدایا تابعدار کړي خدایا نیکانې کړي یا الله سرونه یې ځان ته ټیټ کړي خدایا د خپل در ته یې را ټیټ کړي خدایا کریم الله مونږ ټولو نه رضا شي